ایران خبر ورکړ چې طالبانو سره د اوبو پر سر باندې معامله ترسره کړه، خو طالبان څه وایي ویډیو وګورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د تهران او کابل ترمنځ د حقابې مسلې په هکله د نوې هوکړې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې تړاو به مثبت او نوي ګامونه واخیستل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی په یوه خبري ناسته کې ویلي دي چې له ایران افغانستان ته یوه پلاوی تللی دی او د حقابې په هکله د دواړو لورو ترمنځ ښې خبرې اترې شوي دي. ناصر کنانی ویلي د افغانستان د موقت او سرپرست دولت له جګپوړو چارواکو سره ښې خبرې اترې شوي دي. په دې هکله هوکړه وشوه چې افغان لوري مثبت او تازه ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې اړین مسلکي اقدامات ترسره شي. ښاغلی کنانی دغه راز زیاتوي تهران تمه لري چې کابل د ایران د حقابې د ورکړې په تړاو مسؤلانه عمل وکړي څو دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د دغې حقابې ورکړه د ښه نیت بیلګه ده چې کولی شي په ګډو مسایلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړونکې همکاري پیاوړې کړي. بلخوا د سرپرست حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو د نورمال او غیر نورمال اوبیز کال د ټاکلو لپاره غونډې کړي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي مطیع الله عابد وویل د اسلامي امارت او د ایران د اسلامي جمهوریت د کمیسارانو نوبتي غونډې په عادي توګه ترسره کیږي. د دغه موادو په هکله په دوستانه چاپیریال کې بحث وشو او په دغو غونډو کې نورمال او غیر نورمال آبیز کارونه هم ټاکل کیږي. خو د سیاسي چارو شنونکي پر دې باور دي چې دواړه لوري باید د اختلافاتو د لرې کېدو او د تړون د ښه رعایت کولو لپاره د خبرو لار غوره کړي. خلک وایي چې په دې برخه کې باید هماغه پخوانی تړون عملي کړلی شي، خو ایران طالبان مجبوره کوي چې نوی تړون وکړي او ایران ته په هر حال کې اوبه ورکړل شي. کله طالبانو ته اخترونه ورکوي، کله د رسمیت پیژندلو وعدې ورکوي. هم دا خبره طالبانو هم ایران ته کړې ده. یو څه وخت یې اوبه ورنه کړې، خو بیا د هلمند خلکو خبر ورکړ چې طالبانو ایران ته اوبه ورخوشي کړي دي.